د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستاني پوځیانو توغندیز بریدونه غندلي دي. کرزي پرون پر خپل ټویټر لیکلي چې دا برید د افغانستان پر خاورې د پاکستان له لوري ښکاره تیری او د ټولو نړیوالو اصولو خلاف کار دی. هغه په دې ټویټ کې له پاکستان څخه غوښتي چې د افغانستان پر وړاندې خپل سیاست بدل کړي او د افراطیت پالنې پر ځای دې له افغانستان سره ښه اړیکې وپالي. د طالبانو حکومت تر اوسه د برمل پر ولسوالۍ د پاکستاني پوځیانو لخوا د کوم برید پخلی نه دی کړی. پر برمل ولسوالۍ د پاکستان د راکټي بریدونو خبرونه داسې مهال خپریږي چې په وروستیو کې پاکستاني ملکي او پوځي چارواکو په وار تور پورې کړی چې ګوندې پاکستاني طالبان په افغانستان کې له پټنځایونو په ګټې پاکستان کې بریدونه کوي، خو افغانستان کې د طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي دي.